مولانا حلیم سید صاحب د یو صحابي په باره کې بیان کړی دا تر اخره پورې واورئ انشاءالله ستاسو به ډېره فایده وشي. یوه قیمتي خبره واورئ هغه دا ده مونږ 1 کروړ پیرې درود شریف شروع کوو. که تاسو پکې حصه اخلئ نو تاسو مونږ ته په کمنټ کې ووایئ چې مونږ به پکې دومره درود شریف ووایو، لاک به ووایو، 2 لاکه به ووایو. او دا ویډیو چې څومره لایک کولی شي لایک کړئ، کمنټ وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ. نبی رسول الله والسلام د خپلې کپړې راواغستې او د دې تور صحابي د مخ د وینو نه داسې پاکي د مخ له د وینو د خاورو نه پاکي نو سعد اسود د لاندې نه داسې نبی رسول الله والسلام ته وکتل کنه مسکې شو د الله پاک پیغمبر ما به جنت ځان ته پریدي د الله پاک پیغمبر د جنت خوري می بزان ته پریدي د الله پاک پیغمبر الله به ما ځان ته پریدي د نبی رسول الله د سترګو نه اوښکې روانې شوې وې اے سعده زما دې په هغې ذات باندې قسمي چې کوم ذات زه پیغمبر جوړ کړی او تاسو ته یې رالېږلی د کوم ذات چې سا زما د هغه په قبضه کې ده زه به تاله ګواهي کوم چې سعد د الله د رضا دپاره د دنیا نه تللی دی. اے سعده زه به ستا دپاره ګواهي کوم جنت به دې ځان ته پرېږدي د جنت حورې به دې ځان ته پرېږدي الله به دې ځان ته پرېږدي. دې ته ویلی شي عشق، دې ته ویلی شي محبت. د نبی علیہ السلام سره عشق پیدا کوي، د نبی علیہ السلام سره محبت پیدا کوي، په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي، په نبی علیہ السلام باندې درود زیات وایي. خفه شم د خپلو نوجوانانو نه، یقین په الله وکړه خفه شم. زه ورته وایم ږیره پرېږدوه، په دې کې ته ښکلی ښکاري، دا زما د محبوب سنت دي. دې چاړه راواخلي په مخ باندې روکاږي هغه مبارک ویښتو د هغې نالۍ ته ورته وکړي په کومه نالۍ کې چې واړه بول بهیږي او دې په شیشه کې ځان ته وګوري وایي زه ښکلی شوم. زه وایم تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې کوم پیغمبر ویل وی تر هغې پورې به زه په جنت کې قدم کېنږدم تر څو مې چې د ځان نه ټول امتیان مخکې نه دي داخل کړي. زام تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې هغه په زنکدن کې چغه واله امتي امتي. زام تا د هغې پیغمبر سنت ځمکې ته ورته وکړو چې په میدان محشر کې به هر پیغمبر وایي نفسي نفسي، زما محبوب به وایي امتي امتي. هغې پیغمبر سنت ته ځمکې ته ورته وایي ته په شیشه کې ځان ته وګورې زه ښکلی ښکاره شوم. دې علماو ته وګورئ دا څومره ښکلي په دې ګیرو کې ښکاري ولې ګیرې خرئ. الله مونږ جنازو له لاړ شو نو هغې جنازه کې مونږ ډېر زیات خفه شو چې دې مړي له ورشو که نه او دې په دې کفن کې پروتي او دا تازه جامه تې کړی تازه جامه تې کړی او په دې کفن کې دا مخ پروتي قسم په الله ډېر خفه شوم. تا نه به په قبر کې تپوس کېږي چې رب دې څوک دی ته به وایې الله دین دې څه دی اسلام د چا امتی د نبی علیه الصلاۃ والسلام فرشتې به ویره دا خبرې دي دروغ کاري ځکه چې نه په اسلام جوړې او نه د نبی علیه السلام د امتی په شانتې جوړې.